بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران دوستانو. د نن ورځې ویډیو د لنګویج ډیټیلز په برخه باندې خبرې کوو. په دې ځای کې لنګویج ډیټیلز باندې کلیک کوو. لومړی خپله مورنۍ ژبه ټاکو، بیا د سیف بټنه کېکاږئ. اوس که چیرته تاسو په نورو ژبو باندې خبرې کولی شئ د اډ بټنه کېکاږئ. دلته هغه ژبه باندې چې تاسو خبرې کولی شئ هغه ولیکئ. مثلا زه لیکم دری. دلته زما دغه د ژبې سویه څومره ده هغه انتخابوم او سیف کېکاږم. که چیرته بله ژبه باندې هم پوهیږئ نو اډ کېکاږئ. مثلا زه لیکمه انګلیسي. اوس که چیرته تاسو سره د انګلیسي کوم معتبر سند وي نو دغه ټیک مارک کېکاږئ، او که نه وي نو دې ته ضرورت نشته دی. یوازې لیول انتخاب کړئ چې څومره تاسو پوهیږئ او سیف کېکاږئ. که چیرته بله ژبه هم پوهیږئ بیا هم اډ کېکاږئ. دلته مو ژبه انتخاب کړئ، سیف سویه یې انتخاب کړئ چې څومره پوهیږئ، او د دې نه وروسته سیف کېکاږئ. دلته اوس دې ځای کې د ترکي ژبه تاسو نه پوهیږئ نو نو انتخاب کړئ او د سیف بټنه کېکاږئ، او دلته هم د سیف بټنه کېکاږئ. د لنګویج ډیټیلز برخه هم تکمیل شوه. تر بیا پورې په الله مو سپارم. ښه وختونه ولرئ. الله مو مل شه.